ریګو دانه د پسرلي په یوه ښکلي مازدیګر د شور او ژوژ له دنیا لیرې د ساحل پر څنډه ریګو کې ناست وم د ژوندون فکرو اخیستی ومه او د آرامو څپو خواږه آواز راته نغمه وهله کله یې تسبیح ګای یې کیسه کوله چې ناببره مې د ریګو منځ کې یوې دانې ته یې پام سو چې هم شفافه وه او هم و تر دا نور غټه ژر مې په ګوتو کې راپورته کړله او په ارغوي کې مې کښېښوله ښه ورته ځیر سولمه چې ګورم دې ذره کې یو لوی جهان ودان دی غرونه رودونه او ښارونه کې ول لویې کلاوې لوی برجونه کې ول هر لور شنهګیا ښکارېدل لوی درمندونه کې ول هر چا خپل مینه لرل بل یې اورونه کې ول ذره د ریګو دانه و د خلقت او د ښکلا نمونه و د رنګونو یوه ښکلې دنیا چې هر یو رنګ یې په نارو ویله موږ یو کمال د هغه ښکلو ګوتو هم یو مظهر د هغه لوی مصور چې هم یې رنګ جوړ کړ او هم یې بې رنګۍ لرې کړې هم یې رڼا جوړه کړه هم یې بینایي راکړلې خو ناببره د ښایست په دې کوچنۍ دنیا کې د شنو تپو وشاته د خاورو ګرز پورته سو او په لحظو کې لوی لښکر ښکاره سو تور یې کښلي د یو لوی مسجد پر لور روان ول ما بې اختیاره باندې غږ کړله چې چیرې ځئ ولې خپل جهان ورانوئ د لوی لښکر سپه سالار په لوړ آواز وویل موږ له خالق څخه ناراضه یو ټول او نن یې موږ په جنګ راووتلو له حیرانۍ څخه خولې خولې سوم بدن مې رشکې او میږي سو بیا مې ورغبرګه کړله ولې د دې وار ټولو په یوه آواز نارې کړلې چې زموږ خالق زموږ د نفسونو شهوتونه ټول حرام بللي زموږ د خوندونو و غوښتنو ته لبیک نه وایي زما له سترګو د افسوس اوښکې روانې سولې او له ارغوي څخه یې ذره پر ریګو بیرته وغورځول او د آرامو څپو لړۍ له ځانه سره بیرته یوړه